دا خو موږ اته نعمتونه الله تعالی پر بني اسرائیلو باندې ولې د دغو اتو نعمتو په ترڅ کې الله پاک د دې دپاره یو زجر و یو توبیخ و د دې خپل یو شناعت و بدي دا هم پکښې کې بیان دي. نو څلور انعامه پرون ویل سوي وه، پنځم انعام نن الله پاک و دې ته وایي چې هغه انعام هم په خاطر باندې د چا و؟ د کتاب الله چې ورې ته الله پاک کتاب ورکړی و چې تورات و، د هغه په خاطر باندې الله پاک ورته انعام کړی و. هغه څه شي و چې عفو الله پاک و دې ته وکړله، هغه د دې ګناه چې اوس بل انعام ورته ویادوي، هغه دا دی وإذ قال موسی لقومه، وإذ هغه وخت در په یاد کې قال چې وویله موسی علیه السلام لقومه و خپل قوم کې وویل ولیا قوم ای زما قومه انکم ظلمتم، انکم بېشکه تاسو چې یاست ظلمتم تاسې ظلم کړی دي انفسکم په خپلو ځانو کې، په خپلو ځانو تاسې ظلم وکړي. په څه خاطر د چا په سبب مو ظلم وکړي؟ باتخاذکم العجل، باتخاذ په سبب سره د نیولو کوم ستاسې چې تاسې ونیوه العجل ګلګۍ، دا مو ونیوه هغه دوهم مو کړي نو دلته حذف چې الهن هغه مو خدای ونیوه ځان ته معبود ځینې جوړ کړي، نو دا مو پر ځان ظلم وکړي. ولې هر سړی چې ګناه کوي کفر کوي دا د بله سره بد کوي که د ځانه سره بد کوي؟ خو د ځانه سره بد کوي خپله به کافر شي. لکه دا څوک بیا تاسې پوهېږئ طالبان چې یو ځای تاسې روان یاست دی نو باره په کس کوي د ګناه خبرو کې اوس به د الله تعالی یو څه راته ووایي، خو څوک تاسو بابا خدای داسې کافر چې ګر سره ګرځه الله تعالی دا نو الله تعالی ته څه تاوان ته نو په کس یو د غازي او د کفر امیزه خبرې کوې چې معنا زه خو د کفر طرفدار یم چې انکر سره معلوم که بعض ما د معلومېدو ضرورت یې نشته، د معلومېدو میدان خو یو دانه دي، نه موټر وي نه ماجیک وي نه بل دي، بل ځای دي هلته. او بل دا چې ته ګر سره کافر سې بیا په ما څه کېږي، ته چې ګر سره مرتد سې زندیق سې وروسۍ سې نصراني سې باره چې شکیر په ما باندې شاتاوان یې ما ته راجع سي، ته خو په کفر د خدای کوې نو خدای به بس خاص درته وکړي. دلته هم دا رقم دی چې کافران شول، هغه چې موسی علیه السلام راپې پرون دا واقعه ما بیان کړه چې د ګلګي عبادت کوه سامري خطا ایستلې وه، نو موسی علیه السلام درته ورته دغه تاسې خورا ظلم پر ځان وکړي، دا چې ګلګۍ ورته خدای ونیوه دا څومره حماقت دی. خدای وګوره او ګلګۍ وګوره هغه هم خودساخته چې تاسې جوړ کړي دي د زرو ګلګۍ. نو دا داسې ورته چې الله پاک چې موسی علیه السلام ورته وویله چې انکم تاسې ظلمتم ظلم کړی دي انفسکم پر خپلو ځانو مو ظلم کړی دي باتخاذ په نیولو سره کوم ستاسې چې تاسې نیولي العجل ګلګۍ مو ونیوه مال هغه پیسانې نو هغه مو ونیوه څنګه الهن خدای مو ونیوه دغسې مو خدای جوړ کړي. فتوبو نو موسی علیه السلام تاسې توبه وکړئ رجوع وکړئ الی بارئکم و خالق ته ستاسې. بارئ په دغه معنا سره راځي چې هغه جوړونکی و خلقیونکی د یو صورت یې او د هر اندام شکل یې د بله څخه جلا یو په هر صورت ابله جلا بل په یوه صورت کې دننه د هر اندام فایده او حکمت صورت انجلای دغه ته بارئ ویل کېږي. وایي تر مصور په دې کې ډېره مبالغه ده، مصور هم صورت ورکوونکی، مصور هم د الله په نومانو کې دي، بارئ هم د الله په نومانو کې دي. د دې نوم ترجمه دغه ده چې صورت ورکوونکی سره د بدل شکل ده، د ناوله شکل هر یو ته ناوله شکل د کومې د اندامو د فرد شکل د سترګې څخه جلا د سترګې ایله د غوږ څخه جلا دي، د لاس څخه د پښې څخه جلا دي، د ټوله سر شکل بیا د لاس څخه جلا دي او د هر یو کار جلا دي. دغه رقم ته به انسانان د وخت د هر انسان رنګ د اوله څخه جلا دي او په هر انسان کې کوم خصوصیات الله پاک کښې په بل انسان کې هغه خصوصیات نشته، یو رقم خصوصیات لري. بل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی وایي الناس معادن کمعادن الذهب. دا خلک خپل یو قانون دي، یو د جلا اخلاقو کان دي، لکه دا قانونه د سرو زرو د سپینو زرو د مسو د ارکان جلا خصوصیات. هر انسان جلا اخلاق الله په کې خزانه ده، بس هغه د تولیدي دغه د اخلاق نه راوځي د چا سره ښه د چا سره بد، په چا کې ډېر ښه خویونه په چا کې لږ ښه خویونه بد خویونه دغه رقم دي. نو دلته الله پاک وایي چې فتوبو تاسې رجوع وکړئ چا ته الی بارئکم و هغه خالق ته ستاسې چې تاسې خلقي یاست جوړ کړي یاست و هغه ته رجوع وکړئ د چا څخه د دغه ګلګي د عبادته پر دغه توبه وکړئ معنا دا ګناه یې وبرئ اوس الله ته راجع شي. مګر ورته دا توبې تفسیر ورته کوي چې توبه سره کوم وکړي فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا تاسې قتل کړئ انفسکم خپل ځانونه قتل کړئ. د بني اسرائیلو دغه توبه چې د دا ګلګي څخه دوی توبه الله پاک قبوله کړي چې داسې کسان په تفسیر بل ځای هم راځي دلته مختصر دا رقم چې الله پاک په دوی باندې د ورځې په شان یو داسې تاریکي و یو خوب راوځي چې سرجدلی یې نه عباره دا یو څو ده چې مجرمان وغوټي ځانونه داسې بس وتړئ چې باره بیا داسې نه وي چې یو څوک په خپل پلار یا په خپل ورور پېښې باره بیا نه وژني. دا نور چې پاکانو چې معنا هغو شرک نه وکړي وغوټي لوس یې وهي ګردنونه ځینې پرېږدي په دغه رقم چې دغه ورځ پر راغله باره دغه نورو تورې ورته کش کړي دغه مجرمان چې دا عبادت یې کړي هغه داسې ناست دغه یې توبه وکړي صبر وکړي نو بره یې وهله
وهله بیخي ډېر نفر مړه شو چې اخر موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دوی دواړه برای الله پاک ته بغیر کړه برای الله پاک د بني اسرائیلو د شو نسل یې ختم شو برای الله پاک بس دی برای نو د حکومت کوونکي برونه او بار هغه ګرد نه پورته شو سره ویلې برونه خپل مړي سره ټول کړ دغه ډېر قتل پکې کېږي دا قتل دې دپاره توبه وه اوس په کس د امر سجدې ته متوجه شي فقتلو تاسې ووژني انفسکم خپل ځان نو سړی چاړه راواخلي خپل ځان حلال دغه ترجمه نه ده فقتلو تاسې ووژنئ وژل دا معنه چې ځان وقت تسلیم کړو وکې ځان دې ووژنئ چې ځان یې قتل ته تسلیم کړي ما دا رقم کښېنستله دا رقم ورته کښېنستله صبر یې وکړي هغه بیا ځانه دا نور کسان چې هغه شریکین وکړي هغو ټولو ته کشف یې کړو د هغه اړه یې والا پېژندلی نه چې دا څوک خپل کریم دی یا نه دی نو دغه چې سړی دغه رقم قتل ته کښېني په پوهېږي چې دې سر مې اوس وي ګواکې نو خپل ځان یې خپله قتل کړي خو دې دفاع نه کوي نو د فقتلو ترجمه دا نه ده چې چاړه واخله ځان هلاک دی فقتلو تاسې ووژنئ انفسکم خپل ځانونه ووژنئ دا معنه چې قتل ته ځان تسلیم کړو وکړي نو ځان دې ووژني کېدای شي په خبره پوهېدلی نو چې سمه ده ترجمه یې کوي اوس داسې جواب ده چې فقتلو ودې وژني بعضې ستاسې نور بعضې دې ووژني حاصل ښه دغه راوځي مګر ظاهره داسې جواب ته متوجه شو چې مړه کړي خپل ځانونه مړه کړي خپل ځان داسې مړه کړي چې ځان وخت تسلیم کړو ورته کښېنه دفاع یې مه کوه اول به دې ووژي او ګواکې ځان یې قتل کړي دا یې د توبې تفسیر ورته ورکړي چې په توبو تاسې توبه وکړه رجوع وکړي خپل خالق ته څنګه توبه وکړي دا معنه چې ځان ووژنه ځان ورته تسلیم کړه بس الله به دې توبه قبوله کړي دغه خبر الله پاک ورته یاد کړه تفسیر چې وایي چې ذلکم خیر لکم موسی علیه السلام ورته برابر ذلکم دغه کار چې دا تاسې ځان و وخت تسلیم کړي دغه کار خیر دی ګټور دی بهتر دی لکم ستاسې لپاره تر دغه چې ته ځان عمر ته نه تسلیموې د ګرګي عبادت یې کړی دی شرک یې کړی دی او ناست یې برابر د هغه رقم وشي نو دا خیر دی لکم ستاسې لپاره څنګه خیر دی ستاسې په نیز یا عند بارئکم عند په نیز بارئکم د خالق ستاسې ستاسې خدای دغه کار وشي برای قتل ځان تسلیم کړي برای زه ګناه در معاف کړم که مې بیا دغه شرط یې نه در معافوم فتاب علیکم دا یې اوس تفریح دغه کړه پر د دې دپاره مخکې ما قبل مقدمانو محذوفه ده په دې کې هغه نو دا و چې توبتم تاسې خپل ځان تش کړي تاسې توبه وکړه رجوع وکړه وقتلتم انفسکم خپل ځانونه مو تش کړه قتل کړه نو فتاب علیکم فتاب به توبه قبوله کړه د خدای پاک علیکم په تاسې باندې مخکې به دا قید ورسره رجع هلته فقط ماضي امر وشو چې موسی علیه السلام خدای پاک یې ځانونه قتل کړي بس بعضا مشري دا کار وکړي که نه وکړي هغه خبره ورته محذوفه شوه د فتابه د مخه یې کښېږده چې توبتم تاسې بهر توبه وکړله رجوع مو وکړه د خپله شرک څخه وقتلتم انفسکم خپل ځانونه مو قتل کړه ځان ورته تسلیم کړي نو فتاب الله پاک توبه قبوله کړه علیکم چې دغه عمل وشو ولې او که هغه کار نه وي سوي نو توبه څنګه قبلوي الله پاک دې خو د توبې شرط یې دغه و چې ځان قتل کړي نو دا به ورسره رجع ده چې واقع هغه کار نو دوی سره کړي هغه یې وکړي دا کار فتابو طرف را تفریح کړي فتاب الله پاک رجوع وکړه په عفو سره د ذنوبو ستاسې علیکم فعفو سره د سزا علیکم تاسې باندې زما خبرو ته که تاسې متوجه یاست اوس نو دوه واره ما العفو دې ته وسوله فتاب علیکم دا په تاسې باندې الله پاک رجوع وکړي په عفو سره نو دا هم انعام دی هغه مخکې چې تېر سوي وو چې هغه ثم عفونا عنکم هغه هم انعام هغه عفو چې هغه عفو د ګناه چې الله ګناه وبخښله د ګناه ورکړي مګر سزا خو نه و چې ورځ قیامت یې برابر کړي پر دې دنیا باندې ګناه ورکړي دلته چې دوی د سزا یې هم ورکړي چې نوره سزا باله چې دا قتل هغه یې برابر وچشکي وپرېښي چې قتل اوس هغه یې برابر معاف کړي الله پاک نو دا بل نعمت شو په خاطر د دغه کتاب چې تورات راغلی و د ما قبل سره په دغه هغه هم نعمت دا هم نعمت الله پاک په بیات ګوره چې عفو مې درته وکړ توبه مې درته قبوله کړې دې شرک وروسته نو پسې بل نعمت ورته یادوي وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة دا د هغه وخت واقعه ده او اسقطون ما دلته ما داسې ټکي ویلي په تفصیل په دې ځای کې نشته دا واقعه خو د موسی علیه السلام د وجودیت خورا اوږده ده خورا خاص شیان پکې کې راغلي دي نو بل نعمت دا و د دوی په دغه ځای کې هغه شناعت بیاني دغه نعمت پر رابنا چې کوم وخت موسی علیه السلام ما ورته تللي د کویتونو څخه څلوېښت ورځې بعد چې راغلې باره یې تورات راوړی خو دوی د ګرګي عبادت کاوه ما له هغه را ترتیب د مځکې وویشتلې بره شپږ بېرته پورته شوی څلور پاتې شولې هغه څلورو کې دغه د دې احکام دا معجزات تورات په پکښې کې لیکلي وو هغه نورې پورته شي دا ده وګرځاوه چې ما هارون علیه السلام یې د زره کړي دا کیسه وه خو باره دغه و چې بیا یې ویل توبه دغه رقم خدای پاک قبلوي چې ځانونه به قتل ته تسلیموي دا کار هم وشو دا چې وشو وروسته بالا موسی علیه السلام دغه کتاب ما د خدای له طرفه چې راوړی دي بالا دغه زموږ قانون دي په دغه به عمل کوئ د دوی برای څو نفر ورته دغه شو بالا نو چې خدای خپله ویلي وایي خدای نه وایي په شرمېږي خدای دې موږ ته مخامخ وایي چې دا زما کتاب دی نو به بره موږ دا خبره ومنو او دا چې ته راته وایې دا د خدای کتاب دی ما ته خدای راکړی دی دا به نو موږ څنګه زړه ته ورکړي خو ته دا وګېرې زه د خدای نه یم دا کتاب راکړی خدای خپله وایي دا راته وایي
ګوره دا ګستاخي وکړه الله دغه د دوی ګستاخي وپیل دغه مرحله ده. وإذ هغه وخت په یاد کې قلتم چې تاسې وویل یا موسی ای موسی لن نؤمن لك لن نؤمن موږ تصدیق نه کوو لکه ستا دپاره ستا تصدیق نه کوو ستا د خبرې حتی تر هغه وخته نرا چې موږ وینو الله خدای پاک جهرة په ښکاره سره. اوس نو دغه ځای حتی الله تعالی امر راکړ چې موږ تصدیق نه کوو نو پر ځای باندې خبره وکړو. د ایمان څه یا ایمان لغوي مراد چې هغه تصدیق باور کول یا ایمان شرعي مراد چې ایمان لغوي کې لن نؤمن موږ باور نه کوو لکه ستا دپاره ستا په خبره باندې مو یقین نه راځي یا لن نؤمن موږ ایمان نه راوړو لکه یعنې لاجل قولک د اصل د قوله ستا موږ مؤمنان کېږو موږ درسره ایمان راوړو نه مؤمنان کېږو خو د هغه کفر باندې پاتې کېږو. نو یا ایمان شرعي مراد که باره ده لکه څه لاجل قولک د خاطره د قول څخه چې اساسا خبره نه منو خو هغه مؤمن نشو چې د دې خبره ونه مني. یا لن نؤمن موږ تصدیق باور نه کوو لکه ستا لپاره ستا تصدیق نه کوو چې رښتونی په دې خپله خبره کوي. نو دا یا لغوي یا شرعي. نو دا چې ورته چې خدای خپل راته وایي ما ولا کیسه ورته د باره موسی علیه السلام راځي څو نفر راسره دي اویا نفره دوی وروته باره درسره کوی دوی لابي کویتو ته چې ورغله باره د ورېځې د طرفه څخه الافات حکم وکړه چې باره دا زما کلام دا خبره چې واورېده باره شپنه کوي چې شروع کړه باره یې ول ښه چې خدای پاک دغسې موږ ته وایي د خدای خبره مو دا ده واورېده چې الله وایي دا زما کلام دی د خدای سره چې مو خپله داسې لیدلي وایي په سترګو مو لیدلي وایي دې تر هغه یې دا خپله څه کشف نور چې ور ډېره کړله دا بغاوت یې نور ډېر شو د مخه د خدای پاک خبره اورېده چې ما موږ واورو چې راته وایي دا زما کلام دی هغه ته چې موسی علیه السلام د دوی اویا نفره بوتله هغه چې ورته ویل باره دا غوښتنه وکړه باره چې اوس نو خدای موږ خپله په سترګو لیدلي وایي او پر دې دنیا د الله پاک رؤیت عادتا محال بنده یې نشي کولی پر دې دنیا باندې چې خدای پاک په سترګو وایي په آخرت کې په جنت کې بیا د خدای دیدار حق دی مؤمن چې وایي مؤمن ته بیا دعا کوي وایي دیدار دې نصیب شه دیدار هغه د جنت کې چې دی د الله پاک دیدار هغه یعنې چې د ټولو نعمتو ښه نعمت هغه د خدای پاک دیدار دی په جنت کې چې هسې نعمتونه خدای پیدا کړي دي تر دغه ښه نعمت بل نشته د خدای د دیدار مګر پر دې دنیا پر دې ځمکه باندې د خدای پاک دیدار دا محال عادتا یې خلک نشي کولی دوی دغه ته ملا وکړه باره چې خدای مو په سترګو لیدلي دا ګستاخي چې وکړله باره الله پاک په دوی باندې یو بجلي لکه دا تلګو چې موږ ورته وایي دغسې یو بجلي یې پر راسه وکړه په هغه یې وسوه دوی ورته کتله چې بجلي لکه د اور په رقم را روانه وه دغه اویا سره یې وسوه چې ویې سوځله دا په حال دوی ته یو تهدید ورکول سو یو تعظیم ورته راواخول سو چې معنا دونه قدر ګستاخي اوس سپین سترګي چې د الله پاک رؤیت انسان پر دې دنیا نشي کولی پرې غواړي خبره خو دې واورېدله هغه ناخړي خو دې د سره سولې چې ویې سوځله وروسته موسی علیه السلام بیا الله پاک ته لاس ورکړي باره یې وکړو بني اسرایل زما سره په جنګ واچوه هغه به یې تا موږ سپېرړي بوتله د هغه لپاره چې وژلې دې ګورې موږ ته مې بېرته راوړې تا ورته د خدای خبره خو دې اورمه په هغه خپل قوم ښه دویې پاتې پر هغه ځای باندې چې هغه خو زما سره جنجال کړي نو د موسی علیه السلام په دعا الله جاف بېرته راژوندي کړه دا بل انعام دی الله یې وپیادي ګورې مخکې پلار دې ګستاخي بیانوي بره به هغه انعام وپیاتې را شپږم انعام نو وإذ هغه وخت په یاد کې قلتم چې تاسې ویله تاسې یا موسی ای موسی لن نؤمن موږ ایمان نه راوړو لکه ستا د خبرې د جهته څخه موږ نه مؤمنان کېږو ولې خو نه یې منو ستا خبره چې تا دا خدای را کړې دي حتی تر هغه وخته نه را چې موږ ووینو الله خدای پاک جهرة په ښکاره اجسام په صفو ثبوتو دا څه معنا چې په ورځ کې د ده خبره موږ واورېدل خپله دې په موږ ځان ولې راڅه پټېږو الله وایي فأخذتكم الصاعقة فأخذت باره راونیوله کوم تسې الصاعقة ټک موږ په پښتو ټک ویلو په عربي کې صاعقه دا اردو والا کړی کې بجلي ورته وایي د بجلۍ کړک د بجلۍ را شوله کېدو چې هغه په تسې شواسه ټولې لوله پک راسې وسوځلاست وأنتم تنظرون و په داسې حال چې انتم تس چې واست تنظرون تسې ورته کتل چې دا د بجلۍ پړق د ترافې دا پیلګو چې په روانو په سترګو مو لیدله را روانو وسوځلاست یا انتم تاسو واست تنظرون تاسې کتله یوه د بل مخ ته چې یې بیا هغه یو وسوځي بیا دغه بل وسوځي کله دغه خبره څومره کړاست الله وایي تاسې ورته کتل دغه مول هغه د دوی ګستاخي یې بیان کړه چې د خدای رؤیت یې غوښتي انعام یې دغه وي قرآن شپږم ثم بعثناکم الله وایي ثم بیا بعثنا موږ را ژوندي کړاست راوپاڅولاست کوم تاسې من بعد موتکم وروسته د مرګ تاسې مړه سوي هم واست الله وایي بېرته مې را ژوندي کړاست د څه دپاره لعلکم تشکرون لعل ښایي کوم تاسې به تشکرون به هغه شکر ادا کړي چې شکر دې خدای چې پر دې دنیا دې هم مرګ راولي دې هم دې ژوند راولي موږ داسې کړو چې اوس مثال کړو وروسو بیا قیامت راولي خواته ژوند نس په قیامت بیا را ژوندي کېږو او دوی ته الله پاک دغسې تجربې وښولې وې چې پر هغه تجربو باندې دغسې سخت زړه وه دا خلک وایي باره وایي دغه پښتانه دا ځینې تواریخ وایي وایي دا پښتانه هم د هغه بني اسرائیل شاهلان دلته راوړل سوی ده په دا قومو کې دا سجرات چې ولاړ دی د نسل ده وایي دا د هغو یو شاه دلته دی نو یې ناخړې یې مغله کړه چې د قرآن آیتونه د دې وس نه دي ورته راولي چې دلته بیا ته په اختلاف په هغه ویلې باره نه
یا دغه عیدیاتونه دي ګوره چې پلار مړ وکړي الله پاک بېرته یې ژوند ورله راواکړي پر هغه دغه قربان سمه ده مجده سودا پر دغه جده سودا سربېره به تسبیح د دین افکاري وګڼي چې پر هغه څه چې مونږ کول پر هغه سربېره سم ایمان نه راوړي نو دا یې مقصود ثم بعثنا بیا موږ راوپڅول سره ژوندي مو کړو تاسې من بعد موتکم وروسته تر مرګ ستاسې چې مرګ مو سو مړه سوات په دا بجلۍ سره په دغه برېښنا سره لعلکم تشکرون دغه دپاره مې راوړی راجعلي تاسو مال شی تاسې به شکر وباسئ د احسان به د خدای په تاسې باندې ومنئ دا یې ما ول شپږم احسان شپږم انعام الله پاک وریاد بل انعام وریادوي ولي وظللنا علیکم الغمام دا یې اووم انعام چې الله یې وریادوي وانزلنا علیکم المن والسلوى دا د هغه وخت ځای دی یتلا دا خو به دې ته هېڅ دا دی بني اسرائیل په مصر کې پخپله د آباو د اجدادو څخه نه و آباد د بني اسرائیلو د یعقوب علیه السلام اصلي وطن شام بیت المقدس هغه علاقې د دې وطن خو چې یوسف علیه السلام ورونو ته هغه څاه کې واچوه بیا پر کاروان خرڅ کړه کاروانیان و مصر ته به راوړل مصر ته چې دی راوړي د دې په دا مصر کې هغه اوس دی به راوځي چې باچا شو هغه ورونه یې سخت کیسه ویلې یوسف په تفصیل سره راځي چې هغه ورونه یې د دې راغله یو وار ووارې بار یوړي باره پلار ورونه درسره راولي دلته دی د مصر باچا و په دې مصر کې بني اسرائیل باره ټیټ فرق شول خو د باچا قومان ولې یوسف علیه السلام یې ورور هغه باچا ورونه یې پسې راغله د دې دا کورنۍ ټیټ سوه ډېره سوه څو چې په یو وخت فرعون په دې باندې مسلط سو دغه د فرعون دغه قبطیان دا پر دې باندې رامسلطه شول دغه بني اسرائیل یې به راغلامان کړه دوی دلته مهاجرین وو په دې اباد سوي خپل اصلي وطن یې دغه نه اصلي وطن یې شام دلته چې فرعون دې سره ظلمونه کوله د موسی علیه السلام د پیغمبري او د رسالت په برکت الله پاک د فرعون څخه خلاص کړه او په روزني کې فرعون ورغښ کې چې ویلي دي بارنه الله حکومتو کې بارنه سیس په اصلي وطن شام ځي ولاړ شام بیا په دغه وخت عمالقه ونیولې عمالقه هم کفار مشرکان عمالقه هلته حکومت کوه نو الله پاک ورته ولاړ چې هغه خپل وطن ته ازاد کړي جهاد دې روان ښه دی د موسی علیه السلام سره ښه دی کړ چې سره روان یې کله بیخي ډېر وه موسی علیه السلام ورسره و دلته باره دی چې جاسوس واخیست چې هغه خلک سره کم دي هغه چې د اخوا جاسوس راغی باره یې وم د دې سره جنګ نه کېږي ورور دا بره په دې کې اسرائیلیات کیسې خورا ډېر راغلي خو مطلب یې دا دی چې هغه یې په جنګ د ځان غوښتلي و بله دا رقم نه و چې باره یو ځای راخیستی دی چې واړه یې باره یې دا په شا ته اوس چې وغورځاوه بیا نو داسې چې انار پوستکي یې درولي وه دوی به د دور انارانې وه یوازې چې د اوښ سره به سړی داسې تر ووتې دا رقم کیسې ضعیفه دي دا فقط دا وه چې هغه په جنګ کې دوی غوښتلي او چې راغله مسته دوی ژغوري چې د دې سره نو جنګ کېږي ابره موسی علیه السلام کو ولفذهب انت وربك فقاتلا وانا هاهنا قاعدون باره تو خدای به سره ولاړ شي یو ته یو خدای دوی به جهاد وکړي چې هغه وطن مر وخت آزاد بله موږ به جنت ته راشي خپله به داسې باره ودې دورې هغه کړي سره ګورو دا وینه ګوره بل خند دی جهالت دی تو خدای به ولاړ شي جهاد به نو خدای په عبادت نه کوي خدای پاک په معبود جهاد په عبادت ته د بندګانو خاصیت دی دی الله هم ورسره موجود باره تو ورخدای به جن ورسره پوهېږي دوی به جهاد وکړي موږ به جهاد ناست د خیر سره موږ په بل نه ځو چې هر وخت وطن پاتې کړي برابر سره ولاړ شي دا هغه وخت باره به چې دا خبرې دوی کولې الله پاک رب ته باره محاصره کړه باره لار زموږ کسبه د دې خبرې جزاء الله پاک ورله رواکړه کیف و تحیر ته ویل کېږي کله چې ما خبرته متوجه شي تحیر و حیرانتیا ته ویل کېږي نو دلته واجي کیف ورته وایي هغه شلت چې هغه د حیرانتیا و د دوی طلاق په شکل ورکړه متحیر شو باره به یې محاصره شو بند شو چې بند شوله یو ورځ چې تېره شوه دوی چې باره خو به وویستل چې شي بخورو موسی علیه السلام دغه د فرعون علاقې ته جم راویستلو په جنجال کې د خلکو سره اخته کړو اوس نو څه خولې په جدا شو نو الله پاک د دې لپاره منو سلوا مقرره کړه سلوا چې سلوا یې دا چې پر دوی باندې راتله دا دغه ته ویل کېږي د کرک چې ورته وایي په پښتانه دغه کرکان به دوی ته راتله هغه به دغسې وه د دوی ته یې شوخي نه کول نه ځینې الوتله ډېر سیل بیا راغی دوی به نیول بیا به سره کول خوړه لګوي په تفاصیل کې نو په ځینو ځینو کې راځي په غابو کې دغه سره کړي ورته راتله مګر حق روایت هغه دی چې ځینې الوتله نه سیلاب به راغلی دوی به نیول هر چا به د خپل په فرق اندازه باندې حلالول بیا چې نو پخول او دا خو سلوا من بیا څه ته ویل کېده من وایي دغسې شی دی لکه واوره چې اوري پر درختو به اورېده دوی به دغه درخت څخه بیا څه کاوه په غابو کې به راټولاوه یا داسې تر دیوالو به غلو ته به ډېر خوښ و دا بیا رااخیستئ دا چې دوی اوبو ته اچولې وې تیار شربت ځینې جوړېده چې به د ګل شي سره جمع کړي وای چې دغسې یوازې خوړل لکه حلوا لکه سوجي حلوا چې سړی خوري لکه فیرني یا پوډینګ چې سړی خوري دغسې بهترینه غذا
د دې رشانو سره مخلطه مختلف شی ځینې جوړ دي ما لکه د اوبو سره چې ګډ کړی وي چرواکه ځینې جوړېدلی د بلې غذا سره چې ګډ کړی وي دا بله ښایسته غذا او خوراک ځینې جوړې دي دغه بیا پر دوی باندې دا من راورېدل دغه دوه شیان الله پاک مسلطه کړه من ما د واورو په شکل پر ورېدلي شپې به ورېدلي ستا به دوی راټولاوه چې خوراک یې ځینې کولی شو او غوښه چې هوا سوې د کلکانو خراشه غوښه ده دغه کلکان الله پاک ورته مسلط کړي وه دا الله پاک دا انعام ته وکړي دغه ور یادوي بل په دا شریک خو نو باره ګرمي وه نه پر لمر به د غره شله وه او لارې نه څه پیدا کول چېرې خوا ته به څه ګټه بدله پر راګرځېده ما ویل دا د کیف ترجمه زده کړي چې کیف معنا ته حیر حیرانچا ته ویل کېږي دغه ته وادي کیف ویل کېږي دغه شله د حیرانچا چې دې لار ورسې تروړلی په دغه کې به لار ځینې ویل کېدله باره چې دلته باره ګرمي یې کېدله موسی علیه صلات وسلام چې په دې سره ټک کې نو اوس شپې تېرېږي په دغه سره ټک کې دې واچول سم دم کورونه وه د خلکو سره دې وجنګول خو دغه غلطي یې کوله نو الله پاک سپینه باریکه ورځ راوسته په دې سره یې ودرول سایوان دغه په دې باندې ولاړ او ټیک 40 کاله ولاړ د دې دپاره الله پاک مسخره کړې وه سایه یې پر کړې وه دغه ما نو 40 کاله پر ورېدل دا 40 کاله بعد په دې کې بره موسی علیه السلام بیا وفات کېږي ځکه نو نورې کیسې هم ډېرې شته چې باره یې نو اوبه بیا غوښتلې اوبه نه وې بیا دا ډبرې چې اوبه ورته راوستې اره ناکري وې په تفسیر باره باندې راسي موسی علیه السلام وفات شو بیا بل نبي یوشع علیه الصلات وسلام د هغه په لښکرکشي کې باره د دوی سره آماده شوه جهاد ته باره درسره ځو باره دا بورته لیږم کوله بله بیا هغه علاقه دې ونیول فتح یې کړل تر هغه وخت پورې 40 کاله پر دې دغه انعام ورکړي نو الله دغه دوه وریادي وایي چې هغه ناخیري چې د خدای سره ملاقات ورغبر وشي بیا چې مړه شوه الله حیات ته تر حیات وروسته به د کهف په شریعه کې چې بیا واس نوم سلطنه درلود هغه ورځ مې درباندې درولې وه او نوم د فرق شی درلود ایمان سلوا در مقرره وه او پر هغه سره بیا ایمان نه راوړي دغو انعامونه هم درباندې شوي دا بل انعام دی ما د کهف دغه شرف نو اوس قصه واورېدله دغه د کهف تشریع واقع الله پاک ورته یادوي وایي وظللنا موږ سایوان وګرځاوه علیکم په تاسو باندې الغمام وریاض مې در باندې سایوان دا یې یاو وانزلنا على پاک موږ نازله کړ راکتب علیکم په تاسو باندې المن من مو در باندې نازل کړي من ما دغه تنجبین چې ورته وایي دا چې لکه د باور په شکل ونیي من والسلوا او سلوا مو در باندې نازل سلوا هغه غوښې چې ما د کرک په شان ورته راځي کلوا من طیبات ما رزقناکم او دا مو درته وویل چې کلو نو خورئ من طیبات چې دغه پاک شیانو څخه ما دغه رزق راعلاوه چې فرست مو درکړي دي کوم مختلف چې ما فرست درکړي دي دغه خورئ بالا چې څونه مو خواته کېږي ونه خورئ قید یې پر ولګولې او هر ځای چې د الله پاک حکم راځي قید ورسره وي معنا یو بندیز را پر لګېدل هغه بندیز دا پر لګېدل یو څه به دا کوي چې غوښه به ذخیره کوي چې څونه که دلته بسیر وي ونه که درکړه کار راواخله یو که سبا بیا راځي ستا څه شخوا عمل سبا بیا راځي دا زما دا سره شنو کوي چې سبا به بیا څه شخوا د سبا غاله ورځي رسانه نه زه هم دوه خدای چې استا اوس بسیر اخله دا چمتون دی الله تعالی د خدای امر نه مني بل بل هغه سیده شرک راکا چې بکسه ته کاکه خو نه هغه کله نه هغه الله تبارک و تعالی شو د وښو رسیدل دغه د سره شلو دې کوي نو الله پاک دغه شمار ذکر کوي استعمال دې ذکر کوي خدای دا د ځان سره دې نو هغه دغه د یو ماز ولا مو علاوه د ماز ولا مو دې زیر مدي کړی نه پر موږ فدغه ذکر کوي کې د وښو مال نه ذکر کوي دې ذکر کوي ولكن كانوا انفسهم يظلمون ولكن نور خبر ده كانوا ذي انفسهم په خپل ځانو باندې ظلمون دي ظلم په خپل ځان سره ظلم کاوه انا الله نه ته خدای خپل دا وښو وسدي ولا انا فاکر ورا وسدي او تشويش دغه وظللنا عليكم الغمام فدي کې هغه اول انعام على فاقويات هغه درجه مخکې شپږم شپږم هغه هغه مخکې تفسیر شو واذ قلتم يا موسى لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة دغه تمهید د شپږم انعام د فارق شمه بعث ناكم بیا مجبور لرجعت ولي فاعل دي مد بیان دي باندې مرکه وزایته تقسیم کده چې معلوم سوي چې هغه تنظیم شپږم انعام بیان شو فاذ قلتم يا موسى كده كم انعام بیان شو انعام نو دا تمهید د شپږم انعام د فارق شپږم انعام د کوم ځای شروع شو او انعام د فارق دوم شپږم ثم بعثناكم دغه شپږم انعام ومدغ وظللنا عليكم الغمام وانزل عليكم المن والسلوى فدغه وم انعام تبع انعام فزايل فرلتي چيلي وكنتوبر يو انزال دي د چا د من د سلوى بده بودي باشا ولاد الفسايوان دا دوار مقدايات کلورو نو يوم يجو كده وانعام اتمنى ما قبل ركوع في هذا انعام وزد دي شناعات في بيان بل واذ قلنا ادخلوا هذه القريه الله يقول اقرا البيان شمال الجمله سوداء قريه وداخل سي شاغه وطن وشاغه لافاق في بواسطه جهاد بره چې هغه فتح سکیورټي علاوه نه شکر ادا کړي دا هغه وخت چې بره بیا جنگ وکړي هغه علاقه فتح کوله چې الته ورته نبی شاه علیه السلام ورسره علاوه چې کلی ته ننوځي دا کلی دروازه درلوده فقاب الاشعار دروازې درلوده لکه دغه د کندهار ښار یې وسم وایي کابل دروازه د فلاني دروازه دلته خو ګېټونه پراته وه سم پر دا ښار باندې کلاره ترکېدلې ماښام به موږ یې سهار به خلاصېدی نو پر دغه دروازه چې ورننوځي دلته به هېڅ سجده وکړي
او بل دا دعا کوي چې حته وکښتوالی تر کې چې یو شی کښته کړي، یعنې مسألتنا حته. خدای پاک زموږ مسأله غوښتنه چې ده هغه حته کښتوالی وایسته کول دي د ګناهونو زموږ چې زموږ د وروسته زموږ ګناهونه کاکې راته ایسته چې زموږ چې کومې ګناه یې غلطۍ کړي دي په دغه ځای قرآن یې وایي هغه غلطۍ پسې مه وایه، دغه به وایاست. مخلوق ته متوجه شو علاوه چې دا ښار ما فتحه شو بارے مو چې ورننوځي پسې نو دغه یو کار وکړي د دې به یوازې نه سجده به وکړي په سجده به ورسي. او بل دا دي چې ورسره دي دلته چې ورننوځي دا دعا کړو باره وایي حته دا معنی چې مخکې محذوف ورسره پروت دی چې خدای پاک زموږ غوښتنه چې د حته کښتوالی د ګناهونو زموږ دی. لکه سړی چې چا ته استغفر فی استغفر الله وایي چې خدای پاک زه طلب د مغفرت د ګناهونو ستاسې کوم، دوی چې ورپسې حته وایي دوی چې هلته ورتله هغه نبي غږ ورته وویل سجده کوو، دوی چې هلته ورله بله نه سجده کونه کېږي دا د باران څه کوي دلته بله ډرنګ شروع کړه پسخنجه وایه. بل چې هغه حته وایي دوی وله حنته فی سنبلة حنته فی سنبلة وهذا غنم په اوږو هغه وله حته چې معنی خدای غنایم معاف دوی وله غنم زموږ په کار دي. غنم دوی خوا ته ګورم دومره هغه مانو سلوا خوړلی و اوس یې ډوډۍ ته اواچېدل. غنم دا یې بله انا بل دغه د تاریخي هغه رخشنګي قوم یاست چې نبي در سره او د دغو انعام په مقابله کې چې بېرته مو خپل ابایي وطن پاک شام په لاس درلود بیت المقدس په لاس درلود ښه چې ورننوتلې دغه پسخند و استهزاء دې کوله نو دا ځای و په یادي الله ورته وایي وإذ هغه وخت پات کې قلنا چې موږ وویل موږ ادخلوا تسې ننوځي هذه القرية ودغه کلي ته چې دا شام هغه کې عمالقه وه چې هغه د دې دښمنانو دا ښار یې قبضه کړی و تسې هلته ننوځي فکلوا خوراک وکړي منها د هغه قریې څخه حیث په هر ځای کې شئتم چې تاسې خوښ وي هلته خوراک وکړي او رغدا په پراخه پیمانه یې وکړي چې څونه خوړای شي اوونه یې وخوري مګر وادخلوا الباب تسې ور داخل شي الباب ته دروازه پر هغه دروازه باندې پر هغه ګیټ ورسي سجدا په داسې حال چې تاسې سجده کوونکي یاست په سجده کې ورله روان شي دا یې یاد وقولوا حته وقولوا او تسې وایاست وحته خدای پاک کښتوالی د ګناهونو زموږ وکړي یعنې مسألتنا حدتنا هغه مبتدا یې محذوفه ده د هغه خبر دی زموږ سوال او زموږ غوښتنه چې د حته معافي د ګناهو ده چې دا تسې وایاست نغفر لکم الله وایي موږ بخښنه وکړو تاسې د خطایاکم د خطاو ستاسې دغه نغفر جواب د هغه څه چې دوی ودخلوا الباب دغه یو امر شو بل وقولو بل دغه امر چې دغه دوه اوامرو دا جواب شو چې تاسې داخل سي په سجده کې او دغه حتتون وایاست نو په دغه شي داسې کوم انعام درکول شي نغفر لكم دغه انعام درکول شي موږ بخښنه وکړو تاسې د خطایاکم د خطاو ستاسې ما ولوس دا خو علاقات وکړل وسنزيد المحسنين هذا دا بعد نقول الرحمن الجل يقولوا بزيارتهم في نعمته خپل المحسنين ونيكوكاران ورسوك نيكوكار کې د علاقات اوامر پر ځای کوي دغه اوامر چې شوتي زابو امر اوس پیدا کړل یو سجده څه په وخت دنه نوته بل دغه ذکر د حتتون چې دغه په خپل باندې وایي دا بل امر دغه دو امر پر ځای کې نو ته بر محسن شې چې محسن شې الله غفران خو ته کوم نور جاتوب د خپل نعمته هم دربره کوم دغه مغفرت سره د دې کار شي فبدل الذين ظلموا الله فبدل بره بدل کې الذين هغه کسانو ظلمو چې دوی ظلم کړي په خپلو ځانو باندې قولا دا قول یې بدل کړي په بله کلمه یې واړوه غیر فما سوا سره الذي لا قيل چې ویل سوي لهم دې چې دې ته ویل سوي دې ته کوم کار چې دې ورته ویل سوي او خبره د حقیقتونو ویل سوي دې هغه بدل کړه فبدل کې الذي لا کسانو ظلمو چې ظلم کړي قولا بدل کړي غیر فما سوا سره الذي لا قيل چې ویل سوي لهم دې فبدل کې بل شی واخلي هغه کوم خبره چې ما به حنته في سنبله فبدل ته دې حنته في شعيره دانه په وربوش غنم په وربوش ګان وړ منه لا سره واو یا حنته في سنبله غنم په وجه فهغه تخص سنبله وسره ذکر دغه ذکر یې وایي دا استغفر الله په ځای دغه یې وایي د هېڅ خلک اوس معنی وجبي هلته نسونو نو فانزلنا على الذين ظلموا الله وایي فانزلنا نو موږ نازل کړي على الذين پر هغه کسانو ظلمو چې دوی ظلم کړي ظلم په دغه تبدیل سره وکړي اوس مخکې تېره شوله موږ نازل کړي رجزا عذاب و افت من السماء د اسماني افت هم راوست اسماني افت کې دې ته اشاره ده چې دغه افت دې په لګیا سره په مځکه کې ظاهري اسباب نه وه د هغه څه فوق العاده الافت مسله هغه دا و چې در نس لاس ورتعن مرض او اوبه چې سړی وي په اوبه باندې ورسو ډېر په زرونه پارې باندې دغه اوبه په مرض د الافت مړه کړله ولې خو دې هغه د نعمت بدله نه کوه چې هغه اعلی امر ته کړي هغه نواهیه هغه اوامر یې پایماله کړه په منهج کې وقتله نو الافات موږ نازل کړي پر دغه کسانو چې ظلم کړي وي رجزا افت مو نازل کړي عذاب مو نازل کړي من السماء د طرفه د اسمان بما كانوا يفسقون بما په سبب سره دغه کانو چې دوی وه یفسقون دوی فسق کاوه څه معنی چې هغه دوی هغه حکم زما بدل کړي هغه اوامر دغه د امر پرېښول چې د خدای پاک اوامر سره یې پرېږدي دغه ته فسق ویل کېږي معنی دا فاسق دی نو الافات معنی د په سبب سره هغه دوی فسق کاوه نو فسق ذریعه د عذابو ګرځي
نو باید موږ خپل ځانو ته هم فکر وکړو چې زموږ باندې فسق څونه عام دي نو علاقات هغه رقم عذاب به درباندې مصرف وي دې ته دغه چې په قرآن کریم کې اوس ویل نو تر دغه ځایه رکوع خلاص شول اووه انعام پر دوی باندې حساب شو یو لافات و چې موږ پر دوی باندې تقریبا 8 انعامات علاقات حساب د 8 انعامات په ترڅ کې مقدمات یې هم ورلره راوړلې دغه اخرني دوه آیات چې اوس موږ ویل دغه هغه د دې دپاره تهدید علاقات ورلره واقع هغه د دې شریعت ترڅ دغه بد کسانو شرایع ما اوامر ته وکړه او کیسه پس خند لري څخه بدل کړ هغه سجده ما په قرآن کې د باندې ودا په قرآن باندې بارت کړه ولدغه سجده دا یو مسلمان ولا دا خلیفه واه او بل دا څو ته شرافه په مال کې تنوي دي حنته تنوي غنمه ورته حتى وحنته په لفظ کې مشابهت سره لفظ هغه کوم معنی وربداله دا رقم له کوي نو دا د بني اسرائیل او انعامات على را هدف شي انعام وفيات چې د اصل انعام در باندې تر ځکه اصل دې په لرو کړی مخاطبه خو د هغو يهود او نصارا سره شو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې پلار د څه زر کال په ځله سو کال اخوا ته ترسي نو چې پر پلار دغه انعامونه وساله دغه ساده پلار نه شوی ما دغه شو سره د دې بدی دغه چې مال دا په سترګو وته په سترګو یې ولې خبره کوي واورد علیه موسی علیه السلام بوتله او بیا مرسو پر مقصد ډېر په دې نه برته جوړ غواړي دغه انعامات مؤسسه لپاره سره کړی نو ختم دا خپل ارزي چې دغه انعامات سره لپاره چې ټول ایمان راوړي دغه نبی علیه الصلاه والسلام هدف دغه چې مال د پیغمبر علیه السلام صداقت په دې باندې ومني انعامات یې راپرځکه نو شناعتونه برابر خې کړی چې روان دي نو باخر الله